الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، في مجلسنا هذا علماء وطلباء أجياد مني، فلا أناسب أن أكلم بين وجوههم، لكن الأمر فوق الأدب. محترم طلباء کرام ورونو، زما د نننۍ موضوع ده د علم د شرافت په باره کې. محترم طلباء کرامو، د علم د شرافت په باره کې علماء کرامو یوه عجیبه نکته بیان کړې چې علم یقینا یو باعزته شی ده او علماو ورباندې مختلفه کتابونه لیکلي. یو لوی محدث عالم د علامه حافظ ابن عبد البر رحمه الله دی ورباندې دوه جلده کتاب لیکلی، ناشنا خبرې پکې کړي دي. جامع بیان العلم وفضله. امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې دی وعلم آدم الاسماء كلها آیات لاندې چې وګورئ زبردست عجیبه نکتې پکې بیان کړي دي. د امام صفوری رحمه الله په نزهة المجالس کتاب کې د علم په باب کې چې وګورئ بیخي زبردست خبرې پکې کړي دي. خو زه به درته د استادانو هغه خبره چې د علم د شرافت په باره کې کړې درته رانقل کړم او په هغې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. محترمو طلباو، خبره دا ده چې الله تعالی په دنیا کې ډېر مخلوقات پیدا کړي. ټول د الله مخلوق دي او الله ته ګران دي، خو انسان ته یې پکې جدا حیثیت ورکړی. عام مخلوق جدا حیثیت لري، انسان جدا حیثیت لري. انسان یې مخدوم پیدا کړی او دغه ټول عالم یې ورته خادم پیدا کړی. دا چې تاسې په د عالم کې ګورئ، په د نړۍ کې دغه ټول د موږ او تاسې په خدمت کې لګیا دي. شپه ورځ د موږ او تاسې خدمت کوي او دا نه وایي چې زه ستړی سوم، زه ستومانه سوم، نور خدمت نه کوم. نه، ټول عمر د موږ او تاسې په خدمت کې وقف کړی ده. آخر په انسان کې خصوصیت څه شی ده چې الله تعالی دغه ټول عالم ورته مسخر ګرځولی ده، دومره شرافت یې ورکړی ده. نو بعضې فلسفیانو دا ویلي چې د انسان د شرافت وجه هغه د انسان دید ده. الله جل جلاله انسان ته سترګې ورکړي او په هغه باندې ښایسته لیدل کوي، دغسې لیدلې بل چاته نه دي ورکړي. خو د فلسفیانو دا خبره صحیح نه ده. ولې؟ علما وایي په تمامو حیواناتو کې تیز لیدونکی حیوان، ښه لیدونکی حیوان هغه کارغه ده. علما وایي کارغه له هوا نه په 12 میله کې د 12 میلو په اندازه کې د فصل په منځ کې مرداره ګوري. نو که د انسان د شرافت وجه هغه دید او لیدل وای، نو بیا خو کارغه اشرف المخلوقات جوړول پکار و. حالانکه داسې نه ده. اگر که داسې انسانان شته چې الله تعالی ورته ډېر تیز لیدل ورکړي دي، خو هغه ډېر کم دي. ښه، لکه علامه ابن سینا رحمه الله، لوی مشهور فلسفي او منطقي عالم تیر سوی، شیخ ابو علي ابن سینا چې ورته وایي، د ده باره کې یو واقعه راځي. دی وایي زه د وخت د یو پاچا په دربار کې وم، و یو ورځ دغه پاچا په خپل دربار کې داسې ګرځېده و راګرځېده، خو داسې په عذابو څه کیسه وه.
پوښتنه مې ورنه وکړه وایي پاچا صاحب څه کیسه ده په دربار کې کوم شی ګورئ هغه پاچا ورته وایي ابن سینا زه غواړم چې منارې ته وخېځم مېلمانه مې را روان دي د فلاني وطن پاچا را روان ده غټ لښکر ورسره ده او ما سره یو دوربین ده زه غواړم چې د دغه دوربین په ذریعه باندې دا معلومه کړم چې څو نفره دي چې د خوراک بندوبست ورته ونیسم ابن سینا ورته وایي پاچا صاحب که د دغه شلو پنځه ویشتو میلو لپاره دوربین اخلې نو بیا یې مه راخله ځکه چې زه د شلو پنځه ویشتو میلو په اندازه کې سړی معلومولی سم هغه پاچا ورته وایي وه ظالمه د خدایه وایي د ما دوربین خو په 12 میلو کوم سم کار نه کوي وایي بیا بیخي مه راخله ابن سینا منارې ته وکته وایي پاچا صاحب داسې ځیر ځیر ګوري وایي پاچا صاحب مېلمانه دې را روان دي وایي څومره دي وایي یو پاچا ده او 300 نفره ورسره دي وایي دا دې له څه نه معلومه کړله وایي ځکه پاچا یې مخکې را روان ده وروسته ترېنه 10 صفونه دي او په هر صف کې 30 نفره دي نو 30 ته چې په لاسو کې ځار ورکړي څو نفره سول 300 نفره سول او بیا ورته وایي چې پاچا صاحب غم مه کوه خوراک یې هم کړی ده ناشته یې هم کړې ده او په ناشته کې شات او سوچه غوړي خوړلي دي وایي دا دې له څه نه معلومه کړله وایي ځکه د دوی طرف ته مچان ګرځي راګرځي او دغه بل طرف ته د شاتو مچۍ ګرځي راګرځي نو معلومه سوله چې دوی د سهار په ناشته کې شات او سوچه غوړي خوړلي دي وایي کوم ځای کې را روان دي په کوم ځای کې دي وایي زما د دې منارې او د هغه ځای په منځ کې 18 میله فاصله اندازه ده په 18 میلو اندازه کې ابن سینا مچ او د شاتو مچۍ هم لیدله خو وایي باسره د ابن سینا ډېره تیزه وه علامه دیروني رحمه الله لیکي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چا په خوب کې ولید او پوښتنه یې ورنه وکړه ما تقول فی ابن سینا وایي قربان د ابن سینا په باره کې ته څه وایې نبي علیه السلام ورته فرمایي وایي ابن سینا هغه سړی و چې الله ته یې ځان رساوه خو بغیر د هغه شریعت نه چې ما راوړی فقطعت علیه سبیله لاره مې ورباندې پرې کړه او جهنم ته لاړه الله ته بله لاره بغیر د شریعت نه نسته به هر حال نو د انسان چې اشرف المخلوقات ده هغه د سترګو په وجه نه ده بعضې فلسفیان وایي و انسان چې اشرف المخلوقات ده هغه په دې وجه باندې چې انسان ډېر ښه اورېدل کوي الله تعالی ورته قوه سامعه ورکړې ده خو دا وجه هم صحیح نه ده ولې ځکه چې په تمامو حیواناتو کې تیز اورېدونکی حیوان ډېر ښه اورېدونکی حیوان هغه کټمل له کټمل قرت چې ورته وایي کوم چونجی چې په مالونو باندې کینی د 14 میلو په اندازه کې کټمل یا قرت د مالونو د پښو کشاره اوري نو بیا خو دا اشرف المخلوقات جوړول پکار وه او څوک وایي چې نه چې د انسان چې اشرف المخلوقات د هغه په دې وجه باندې چې الله تعالی ورته ډېر ښه لیدل ورکړي دي او څوک وایي چې نه انسان چې اشرف المخلوقات ده هغه د بوی د حس کولو په وجه باندې الله تعالی ورته قوه شامه ورکړې ده خو دا وجه هم صحیح نه ده ولې ځکه چې علما د فلسفې وایي په تمامو حیواناتو کې له ټولو نه تیز بوی معلومونکی حیوان هغه میګتون ده میګی چې ورته وایي له 14 میلو نه واخله تر 14 میلو پورې بعضې علما 18 میله کوي وایي په دومره اندازه کې میګی یا میګتون د خوراک د شي بوی معلوموي نو بیا خو دا اشرف المخلوقات جوړول پکار و که نه او بعضې وایي چې نه انسان چې اشرف المخلوقات د هغه په دې وجه باندې چې په دې کې قوت البطش ده ډېر ښه نیول کوي خو دا وجه هم صحیح نه ده ځکه په تمامو حیواناتو کې ابطش الحیوان ډېر ښه نیونکی حیوان هغه زمری ده او بعضې وایي چې نه انسان چې اشرف المخلوقات د هغه په دې وجه باندې چې الله تعالی ورته تګ ورکړی ده څونه چې پښې یې ورکړي دي هسې منډې پې وهي وایي نه خو دا وجه هم صحیح نه ده ولې ځکه چې په تمامو حیواناتو کې تیز رفتاره حیوان هغه ارنب ده ارنب سوی چې ورته وایي بعضې فلسفیان دا وایي چې د انسان چې اشرف المخلوقات د هغه په دې وجه باندې چې الله تعالی ورته ډېر ښه تدبیر ورکړی
عقل یې ورکړی ده لوی مدبر او لوی انجینر ده خو دا وجه هم صحیح نه ده ولې علما د فلسفې وایي په تمامو حیواناتو کې زبردست مدبر حیوان لوی انجینر حیوان هغه د شاتو مچۍ ده په سورة النحل کې به مو ویلي وي د شاتو مچۍ ټولې خانې مسدسې جوړوي یو ځان پکې خالي نه پاتې کېږي نو بیا خو دا اشرف المخلوقات جوړول پکار وه بالمقابل منطقیان څه وایي منطقیان دا خبره کوي و انسان چې اشرف المخلوقات ده د انسان د کمال وجه هغه نطق ده تاسې به د منطقو په کتابونو کې ویلي وي وایي چې څوک درنه پوښتنه وکړي چې مل انسانو انسان چې شی ده ته به ورته په جواب کې څه وایي حیوان ناطق او انسان خبرې کوي بل حیوان یې نه کوي خو دا وجه هم صحیح نه ده ولې علما د فلسفې وایي دغه خبرې نه دي وایي دا تر معاشرې پورې تعلق لري د یو سړي مور و پلار پښتانه وي او د پښتنو په کور کې راغټ شوی نو د ته پښتو ژبه زده وي خو د انګریزۍ فارسي اردو وغیره وغیره نور ژبو لپاره په کورس کې داخله کوي نو دغه نطق د انسان ذاتي صفت نه ده ولې که نطق د انسان ذاتي د کمال صفت وای نو بیا خو بیا په ټولو خبرو باندې قادره وای له دې وجې نه که له حیوان سره هم خواري وسي نو حیوان هم په خبرو باندې راځي توتي ته که نه خبرې شروع کړه شارو ته شروع کړه علامه کمال الدین دمیری رحمه الله لیکلي وایي که دا د ارماني چې توتي یا شارو په خبرو باندې راسي نو اسانه طریقه یې دغه ده چې د مخ د کتو یو شیشه به راواخلې او دا به دا توتي ته داسې ونیسې ته به د دغه شیشې شا طرف ته ودرېږې نو ته به توتي ته خبره کوې په داسې حال کې چې توتي خپل مخ ویني نو ډېر زره په خبرو باندې راسي به هر حال نو نطق د انسان ذاتي د کمال صفت نه ده نو چې دغه ټولو صفاتو کې یو صفت ته هم نه ده که نه نو کوم صفت ته چې الله تعالی د هغه په وجه انسان ته دومره غټ شرافت ورکړی علما وایي د انسان د شرافت وجه هغه دا ده چې الله تعالی په انسان کې د علم او د پوهې استعداد اچولی ده څومره حیوانات چې غیر له انسان نه دي هغه ټولو کې دغه استعداد نسته پوهه به کې نسته خبره ډېر زر هېرېږي واحد انسان ده چې په دې کې الله تعالی دغه استعداد اچولی ده په انسان کې الله تعالی استعداد علمي اچولی ده د دې وجې نه انسان لګیا یې د علم طلب کوي له زانګو نه تر لحده پورې تاسو به فکر کړی چې کله یو ماشوم نوی پیدا کېږي نو هر شي ته لاس اچوي که هغه شی خطرناک وي که نه وي که هغه شی چې هر رقم شي خو چې ده ته ډېر ناشنا معلوم چې لاس ورته اچوي ولې خو د علم په طلب کې لګیا ده که نه دغه د علم سلسله روانه تر دې پورې چې دغه کس بوډا سي سپین ږیری سي په سپین ږیرتوب کې هم د علم طلب کوي چې یو کس پر نه پوښتنه کوي نو هغه مسیح ته چې وایي وایي زوی چې وایي چې کله یو کس تېرېږي وایي زویه څه وخت تېر سوه له زانګو نه تر لحده پورې دغه انسان لګیا دی د علم طلب کوي له زانګو نه تر لحده پورې له دې وجې نه انسان ته په هر شي کې اختیار شته په هر شي کې خو د علم په طلب کې اختیار نشته تاسې به په دنیا کې داسې انسان پیدا نه کوي چې هغه ووایي دغه شی زه نه زده کوم نه خامخا چې کله یو ناشنا شی وګوري خامخا به ورته درېږي او په هغه باندې به پوهه حاصلوي نو چې کله محترمو طلباو چې کله مو له علم نه لابودي ده او غیر اختیاري شی هم ده نو علما علم په دوه قسمو باندې تقسیموي یو د دنیا علم بل د آخرت علم دنیا خو ښوونکې ذلیله او کمزورې ده ولې دنیا ته ولې دنیا وایي ځکه یا له دنا یدنونه اخیستل سوی ده نزدېکت ته وایي نو دنیا هم کنه آخرت ته نږدې ده او یا له دنا یدمینه اخیستل سوی ده دناعت بېکارتوب ته وایي دنیا هم بېکاره ده که نه نو چې کله دنیا بېکاره سوه علم هم بېکاره ده عالم هم بېکاره ده طالب هم بېکاره ده ولې دنیا بېکاره ده ژوند راسي مرګ ورپسې راځي چې خوشحالي راسي خفګان ورپسې راځي چې مالداري راسي فقیري او غریبي ورپسې راځي مطلب دنیا باندې زوال ډېر زر راځي نو د دنیا علم د لا علم په مرتبه کې ده دې وجې نه د دنیا په دنیا کې چې څومره د دنیا د علومو ځایونه دي هغو ته حقیقتا مدرسې نه وایي علم ته یې علم نه وایي عالم ته یې عالم نه وایي طالب ته یې طالب نه وایي چې ورته وایي مکتب ورته وایي لیسه ورته وایي پوهنتون ورته وایي کالج ورته وایي استاذ ورته وایي محصل ورته وایي عالم و طالب ورته نه وایي هغه کتاب ته هم هغې د کتاب نوم سم اخلي ښایسته شی
قیمتي شی هغه آخرت ده، علم قیمتي ده. ولې چې آخرت قیمتي ده که نه؟ په آخرت کې چې کله ژوند راسي مرګ نه راځي، چې مالداري راسي غریبي او فقیري نه راځي، چې خوشحالي راسي غم و خفګان نه راځي. آخرت کامل شی ده، علم کامل ده. دې وجې نه په دنیا کې چې د آخرت د علومو څومره ځایونه دي هغو ته مدرسې وایي، دارالعلوم ورته وایي، علم ته یې علم وایي، کتاب ته یې کتاب وایي، طالب ته یې طالب وایي، عالم ته یې عالم وایي. پس د مرګ نم د آخرت د علما علوم ژوندی وي. عجیبه نکته درسره واورئ. بله عجیبه نکته په قرآن او په حدیثو کې چې څومره د علم ټکی راځي، دغه د علم ټکی له دې نه علم اخروي مراد ده، دنیوي مراد نه ده. ولې؟ ځکه چې د دنیا علم د لا علم په مرتبه کې ده، د اباحت په درجه کې ده. صحیح ده حاصله که ضرورت یې پرې رفع که، خو داسې فرض مه ګڼه لکه د آخرت علم. آخرت قوي شی ده، عالم یې قوي ده، طالب یې قوي ده، کتاب یې قوي ده. څومره فضایل چې راغلي په قرآن او حدیث کې هغه ټول د آخرت د علم په باره کې راغلي، د دنیا د علم باره کې نه دي راغلي. او څومره انبیاء کرام، صحابه کرام، مفسرین، محدثین، انبیاء، صلحاء، بلغاء، فصحاء، سراتیرسا، صوفیاء کرام، بزرگان چې څومره علما تېر سوي دغه ټول د آخرت علما دي، ټول د آخرت علما دي. الحمدلله ثم الحمدلله چې نن موږ او تاسې الله تعالی د آخرت د علم د حاصلولو لپاره راټول کړي یاستو، دا ډېره یوه لویه خبر ده. په آخر کې به دعا وکړو ای طالبانو چې الله تعالی دې موږ او تاسې ته د متقدمینو او د متأخرینو د ټولو علماو په نقش قدم باندې روان کړي او د دوی اقتدا دې موږ او تاسې ته رانصیبه کړي، او الله تعالی دې موږ او تاسې د آخرت د شرافت په علم باندې مشرف وګرځوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.